السلام علیکم پښتانه چینل د پښتو د پنځو یاګانو سره ستاسو په خدمت کې حاضر دی. پښتو ټولې پنځه یاګانې لري چې په هغه کې دوې یاګانې خو هغه په اردو کې هم شته، لکه د اردو هغه چوټي او بړي یې. تر شا موږ یو کانسوننټ یا بې وتړو نه، لکه بي او بې. خو درې یاګانې داسې دي چې هغه د پښتو زیاتې دي، هغه په اردو کې نشته، نو ځکه اکثره پښتانه د ستونزو سره مخامخ شي او پریشانه شي. د لیک به د پښتو هر څوک زده کړي، خو دغه یاګانې بیا هغو ته مسله وي او څه په ګرانه زده کوي. خو نن موږ کوشش کوو چې دلته د مثالو سره او د اسانه دغه سره دا وګورو چې پښتو یاګانې کومه یې کوم ځای کارول کیږي. نو اول د موږ سره د څرګنده یې چې په اردو کې هم شته، هغه د اردو د چوټي غږ دی. څرګنده یې یا معروفه یې چې څنګ پر څنګ تر لاندې دوه ټکي وي، یا موږ وایو چې په پرتو ټکو لیکل کیږي، هغه ته څرګنده یې یا معروفه یې هم ورته وي. دا د واحد مذکر نوم په جمع کې راځي. هغه واحد مذکر نوم چې په وچه یې پای ته رسېدلی یا بیا ټکو یې پای ته رسېدلی وي، نو هغه که موږ جمع کوو نو په معروفه یې یا په څرګنده یې جمع کوو. لکه سړی چې جمع کې سړي، منګی چې جمع کې منګي، غمی چې ډیره کې غمی. او بل څرګنده یا معروفه یې هم د نسبتي صفتونو په پای کې هم راځي، لکه ملي، عوامي او داسې. د کار د پاره چې کوم ټکي وي د هغو په پای کې هم راځي، او شرط دا ده که هغه کار په حال زمانه کې یا نن وخت کې سوی، لکه ځي، خوري، خندوي، ماتوي، لیکي او داسې نور. څرګنده یې د لفظ په شروع، منځ او پای کې راځي. په شروع کې لکه یو، په منځ کې لکه نیم، په پای کې لکه ستوري. له موږ سره د پښتو دویمه یې ده چې نوم یې دی مجهوله یې یا اوږده یې. هر هغه مؤنث نوم چې په هې پای ته رسېدلی وي هغه په مجهوله یې جمع کیږي، لکه ترانه، ترانې، کوڅه، کوڅې، اوږده، اوږدې. اوس دا د اوږدې په پای کې یا د ترانې او د کوڅې په پای کې د موږ سره مجهوله یې ده یا اوږده یې. کله چې د یو کار حکم په ټینګه کېږي هلته هم د حکم ټکی په مجهوله یې ختمیږي، لکه ته به ځې، مڼې به راوړې، زما خبره به خامخا منې. شرطیه یا تنبیهي خبرې کې هم د فعل ټکی په مجهوله یې ختمیږي، لکه که راځې، که ډوډۍ خورې، که ژاړې، که راتلې. او مجهوله یې یا اوږده یې په دوو ولاړو ټکو لیکل کېږي. دا یې د ټکي په شروع کې نه وي، په منځ او په اخر کې وي. په منځ کې داسې وي لکه بیل، تیر، په اخر کې لکه مڼې، اوږدې. درېیمه یې له موږ سره د نرمه یې چې وچه یې یا مذکر یې هم بلل کېږي. وچه یې یا مذکر یې د واحد مذکر نوم د یو نارینه نوم په پای کې راځي، لکه سړی، منګی، غمی. او د صفتي نومونو په پای کې هم راځي، لکه غښتلی، ښکلی، پیاوړی او نور. دا بیا ټکو لیکل کېږي. او دا یې د ټکي په منځ، د الفاظو په منځ او پای کې راځي. دا خبره به په یاد لرو چې په خیبر پښتونخوا کې د نرم یې دپاره د اردو اوږده یې بړي یې کارول کېږي، لکه سړی، منګی، غمی. خو دا خبره به په یاد لرو چې د ټکي په منځ کې وچه یې راسي نو بیا په څرګنده یې یعنې د دوو څنګ پر څنګ ټکو یې باندې اوړي، لکه میدان، دوه څنګ پر څنګ، غیرت، میکده. خو ځینې لیکوالان یې په اوږده یې اړوي، لکه میدان، غیرت، میکده. له دې سره له موږ سره څلورمه یې ده د پښتو ښځینه یې چې هغه په پای کې لکۍ لري. دا یې د مؤنث نوم په پای کې راځي، د ښځینه نوم په پای کې راځي. یو ښځینه نوم لکه کژدۍ، نجلۍ، کښتۍ، خو اکثره جمع هم په دغسې وي، لکه یوه کژدۍ، دوې کژدۍ، یوه نجلۍ، دوې نجلۍ، یوه کښتۍ، دوې کښتۍ. او دا یې صرف د ټکي په پای کې راځي، په منځ کې نه راځي، په شروع کې نه. په منځ کې یو ټکی شته، نړیوال. ځینې خلک یې په څرګنده یې واړی، ځینې خلک یې په اوږده یې واړی. خو کره املا یې داسې چې وار به نړۍ لیکي بیا به وال ورسره لیکي. خو کله کله د دې یې جمع داسې بې قاعدې هم جوړه شي، لکه نجلۍ، نجونه. د دې یې لیک داسې لکه وچې یې سره چې بس په پای کې یو لکۍ ورکړي نو بس دا یې ځینې جوړه شي. د موږ سره اخري او پنځمه یې ده
امریه یا حکمیه یا سوالیه یا فعلی یې. د دې غږ بالکل د ښځینه یې دی، صرف فرق یې دا دی چې ښځینه یې د اسم یې د هلته هغه په نومونو کې راځي، په مونث نوم په پای کې راځي، دا په فعل کې راځي، په کار کې راځي. او د وچ یې په حمزه، د وچ یې پر سر په حمزه لګولو لیکل کېږي. د امر، سوال یا حکم د کلمې سره راځي، لکه درځئ، دا خبره به منئ، دا خبره ومنئ، لمونځ کوئ. دا وې د پښتو 5 یګانې. مخته به بیا د پښتو خپل 5 ځانګړي غږونه ګورو. فی الحاله د خدای په امان.